نظامي ولسوال میاشت درکوي ګوره ته نظامي ولسوال سوال صاحب داسې ورته ووایه ورته ته خپل حقانیت په خپلو دلایلو ثابت کړي ما په کمزورتیا او ستا حقانیت نه ثابتېږي زه چې وتښتېدم دا معنا نه لري چې ته د پنجاب دته اوس ګوره دې سپي ته اوس ګوره جواب صاحب تاسو دا قرار صاحب ته ولې زه وخت ورکړم ولسوال صاحب بلا یم ورته صاحب صاحب دښمن ته څوک وایي نو زه دا تا ته صاحب نه وایم ګوره ته خو صاحب راته وایې کور دې ودان سه خو مګر زه تا ته مبین خان وایم دا هم ډېره غټه خبر ده نو دا اوس ولې وکړه لکه مراوار چې درته مې ولسوال صاحب ورته صاحب ګوره ته له ما سره صحیح بحث راسه وکړه چې ما ورته خبرې سره قناعت راکړه تا سره څنګه بحث وکړمه قناعت راکړه څنګه قناعت درکړمه زه یو څو پوښتنې در باندې کوم ګوره ډاکټر صاحب ته دې لاندې وکړو ډېر تفصیلات به نه وایه مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنې ته دې جواب ورنه کړل نو په دې خاطر باندې ما خپله خوښه ده نه یې ورکومه سوال دې کوه اخلاص کروره دا به سوالونه له چټ جی پی ټي نه راخلي مایک بند جنرال صاحب دا وینا ته تل او دغه پوښتنه ته روکړه مهرباني ولسوال صاحب زه ولاړ ته لیک مصروف سم ته د موټر ته لیک سم ځای ود ولسوال صاحب چې راغله د سوال نه راخلي رښتیا دي دواړه نه کوي نو وروره کله چټ جی پی ټي ته به لاړ سي وروره بیا به درته قصه شروع کړي او کتاب به ولیکي وسړی پرېږدئ د خدای روی وکئ دا کوم دوستان چې کتابونه عمل وکئ له دې نورو نه تېر سئ جنرال صاحب دا کوم دوستان چې راختلي دي دوستان څخه به چې یو پوښتنه راواخلو بیا به لاندې نور دوستان راپورته کړو ځکه چې دوستان دا ملګري د لیک تبصره وکړي دا ملګري د لیک تبصره وکړي زه به نن له مبین خان سره صحیح بحث وکم او ګوره وروره بل چا سره نه تبصره کوم نه بل کوم راسه دښمن مې دښمن دیم را میدان ته سه څه خوشحاله سوم چې نن دې راته وویل تا له خولې یقین وکړه خیر یوسې دښمن او دښمن باید سره وغږېږي مبین خان خبره دا ده ګوره افغانان اوس دې ته په تمه ده چې طالب اصلاح کېدونکی ده او په افغانستان کې طالب د پرمختګ لپاره کار کوي خو په دې باندې خبر نه دي چې طالب د افغانستان اصلي د بربادي لامل ده او ته سوال کې که تبصره کوې دا نو خوند نه کوي یا سوال کوې یا تبصره وکړه ګوره اول تبصره ده بیا وروسته تبصره دې پرېږده طالب ټوله دنیا پېژني ورسته څه ضرورت یې تبصرې کوې طالب د افغانانو دښمن ده او که دوست ده بس خلاص ده تیار شئ چې دا خو دغه ستا دلته نو دا خو جواب نه سو ورکړه ټول دغه ګونګ ځوابونه راکوي نو بیا ما تا خو ډایلوګ نشو سره کولی وروره خو دغه ته سوال کوه چې کوم ما مناسب بله هغه جواب در کوم که نه دا ما حق دی زه جواب در نه کوم ډایرکټ په ناګومان تا اوسم طالب د افغانانو طالبان د افغانانو دښمنان دي او که دوستان او طالب د افغانستان د پرمختګ لپاره راوستل سوی که د افغانستان د تباهۍ لپاره راوستل سوی والا که زه خدای دې دغسې حیران که دا خو خفه نشي ورسېدل نن ښوونځي ته طالب اجازه ورکړي نور طالب اصلاح کېدونکی دا له افغانانو زه کوم په هیڅ منطق باندې که نن طالب په افغانستان کې ښوونځي ورته اجازه ورکوي نصاب به د پاکستانۍ وي اساس د منځوړلو لپاره راوستل سوی ده صبر وکړه طالب د افغانستان دښمن ده طالب د افغانستان بربادي غواړي طالب د افغانستان تباه کوي نو ته چیرته یې کنه خو راسه روان یم
په چیش کې را روانې ولاس په لاسي ریړۍ کې هم راتللې اوس په دې څلورو کالو کې را رسېدلې ورسېدې ودرېږه ورسېدې په یوه ورځ کې را رسېږي اوس په څلورو کالو کې ته په 3 ساعتو کې ورسېدې بېرته څلورو کالو کې نسې راتلی دا اوس منطق ده دا اوس عقل مني زه در روان یم منډه خو دې دومره تیزه وه چې زه خدای له سلنګسر دې اور بادېده او بیرته پر راتګ دا ځل خو ګوره دا ځل خو موږ د طالب د جلل ختمولو لپاره راځو د طالب د افغانستان د جغرافیې څخه د شړلو لپاره راځو نو دې ته باید یو منظم پلان په کار باندې واچول شي ځکه چې نور که طالب سره هم پلان داسې دا جوړېږي نه خو د تاسو خو وروره بیا په بل چا نیوکې کوئ خو همدغه د مکاتبو د کتابونو چاپ ده د تاسو وروره پلان جوړ نه سو د مونږ کتابونه جوړ نه سول خدای دې غرق کسټ دماغ څه ماته ځین بل ورځ یو سپیس کې ماته وای تا کله خوندي جوړول او جمهوریت شي کړی دی ګوره مبین خانه هغه به دې هلته جواب کړي دلته ما درنه پوښتنه نه ده کړې یاره دلته ما نه ده کړې جمهوریت باندې به نه غږېږي زه له تا سره مخکې روان یم ګوره که طالب چېرته ما سره مخکې تلای نه شي سوال څه تر کمره خلاصه کومې خوانه به ورځو دا کمره خلاصه کړه سره راځه کمره خلاصه کول سوال څه ستا کسه غټ کړي پاس ولس خلکو باندې مو کسوي ما دې سره پرېږده چې خبرې سره وکړو وروره موږ در سره یو واړه سوال صاحب نو پښتون خو به درنه کو چې کومې خوانه به ورځو په افغانستان به حمله کوو هغه خو ګوره هغه به بیا وخت ثابته کړي له کومې خوا به ورځو هغه بیا له وروسته دا خبرې سره را جوړې کړو زه دا وایم سوال صاحب د خو به د انډیوالي باس سره کوم څونه په ادب در سره غږېږم زه ته د چی شي انډیوالي چی شي ګوره څونه په ادب در سره غږېږم مبین خانه ته ما سره انډیوالي کې خبره او انډیوالي چېرته دښمني انډیوالي مې د سره په دغه انډیوالي په نوم باندې داسې خوږې خبرې ته کوم چې راګرد کړم لیوانای تا بیا پاکټي شراب خوړلي د خدای دې بیخ شینګه ګوره مبین خانه دغه ولس ته حقیقت ووایه مرګ یوه ورځ ده دا ولس ته دا حقیقت ووایه چې طالب غلام ده طالب د ګاونډیو د بقا لپاره او د امریکایانو د بقا لپاره افغانان وژلي د افغانستان زیربناوي له منځه وړي دي د افغانستان بنسټونه یې له منځه وړي دي نو تاسو باید ټول افغانان په حقیقت سره راپورت شئ د طالب په مقابل کې جهاد پیل کړئ اته نور د نو تخته دا ځل دا یواته د انتقالوم چې د بچو د سر خطر به دیم نه د تا سر خطر بم نه دا بیا قلو ګره هغه تواب صاحب د جهاد اعلان زه حکم زتی و تختمه باس جدي شو وسي ورکه ادامه ورکه با جدي شو کمره خلاصه کول سوال صاحب دې ما کمره څه کوي وروره کمره خلاصه که خو ولس سره په جنګي وروره طالب سره په جنګي کول سره څه کوي دې ما کمره ته څه کارای دې ما کمرې پوښتنه کوي ته موږ ستا ولس یو ته څه کارای دې ما دې کمرې پوښتنه کوي ستا ولس یو ولسو څه کارای دې ما پوښتنه کوي ولس دغه رقم ولس نه غواړم لکه تاب سیر باندې یو لازم دا باس خاطر روان دی ګوره ورسوال صاحب دا باس شروع شلو دی بیان د په ما باندې حکومت کې مانه کته د مانه حکومت وکي ولا سوال صاحب طالب بقرار کور کې ناس خپل مورچه کې بزستا پورن ټوپک را خرم تراش افغانستان ډاکټر یار پیدا پېم اورور ته دا ډاکټر صاحب یار پیدا ډاکټر صاحب سوای نو ورسوال صاحب زه یو پوښتنه لرم تاسو د طالب مخالفین مخالف دا خو زغ ثابت ده بله او اوس تاسو په دغه سوال ته جواب ورکړئ دا نور دوستانه پوښي چې تاسو نظر دغه دی بیانات د غونډې په اړه کې څه و او څه دی بیانات غونډه چې دا هم د غلامانو رامنځته کړي ده او طالب هم غلام ده ځکه چې دا هغه مخکینی غلامان دي او دا نوی غلامان دي ډاکټر صاحب په افغانستان کې طالبان کومه مفته پدیده امریکایانو ته پلاس باندې ورغلي ده دا بیا نشي پیدا کولای امریکایان دا ډول خلک ځکه چې جمهوریت افغانان نه ورته وژل دی ورته وژني مایک بند کا مایک خلاص دی مایک دی باندې سوال صاحب په دې غاټو مسایلو باندې مغه غوا دا بیچاره دومره غنه لري ځای په ویانا او په یو ګوره وی ګوست ډاکټر صاحب نور دی خو زه د طالب غلامیت هم د ثابتوم د مجاهد غلامیت هم د ثابتوم
صبر وکړه نو ته خو صبر وکړه که نه زه څه خبر یم دا اوس او فهیمه ته بار بار دونه پوښتنه مه کوه آیا دغه بار بار وفهیمه ته نه ودرېږه که نه ولسوال ته طالب غلامي ثابتوي او د مجاهد غلامي ثابتوي او دغه شل کاله چې دا تا پکې وظیفه اجرا کوله ته څه شی وې دا هم زه درته ثابتوم د دې روایت زه درکوم ودرېږه روایت راکړې لږ صبر وکړه ودرېږه فهیم وروره د دې عکس او کامرې خلاصولو بار بار پوښتنه مه کوه د ولسوال عکس ما سره شته زه به هغه درولېږم ویې ګوره حیران به پاتې سي که رښتیا ولسوال ګورې پوه شوې ولسوال پرېږده د خپل کار به کوي که عکس کوي که نه ارام چاقیه داسې وخاندي ولسوال صاحب ګیره نسته برېت یې نسته پوه شولې ښه داسې پاک صفا ده ولسوال صاحب محترم مخ خانه کنه جنرال تاوان کړي سبزه کی تاوان کړي اے تواب صاحب دغه یو ورو ډیر زیات سوالونه کا دغه الله آی لو افغان ودرېږه سوال صاحب ته ودرېږه دې سوال کړی وای د جهاد اعلان وکړه راوتښته زه درته جای برابروم خو دغه شل کاله همدغه حال و دا 50 کاله جهاد اعلان به وکړه خپله به وتښتېده نو ته اوس په ما د جهاد اعلان کوې او بیا راته وایې چې وتښته او دا ملت به سره ډزیږي ای د خدای بنده نه ګوره ملت پرېږده ګوره مبین خانه ما د مکمله پوښتنه تا نه ده ځان نه ده پې پوه کړی تا له خولې چې حقایق افغانان واوري نو بې زړه ته ولوېږي موږ خو دا شل کاله ورته وایو چې طالب پردی ده طالب د پردیو لپاره افغانان وژلي دي د طالب د دفاع له جهاد تر نامه لاندې افغانان وژل ودرېږه صبر وکړه اوس به اعلان وکړو صحیح ده په الله قسم ولسوال صاحب څه غلام وې مزدور وې د امریکایانو ټانګونه او د امریکایانو عسکر د په څنګ کې وو د شپې چاپې دې ورسره یو ځای اچولې صحیح ده کورونه د بمبارو بي 52 دې راوستي وو امریکایي عسکر د انجینرانو د بیا رغونې په نامه راوستي وو بمبار دې کوه ما د رفبم استعمال سو تاسو به ورته امریکایانو ته چغېلې چې مه ځئ موږ د جنګ مصارف کمو موږ مفته جګړه کوو امریکانو ښه ساتیري در باندې وکړه چې امریکان لاړه تاسو ورته ویلې موږ مه کوئ موږ مه پرېږدئ هغه ویلې چې نه وروره بس زه جنګ نه کوم ته مو سره لاړلې ما به هغه وخت د تا حریت او کامیابي د تا ازادي منلې وه چې د امریکانو له وتو وروسته تا طالب سره مقاومت کړی وه طالب دې نه وای پرېښی چې مخکې راشي او ته نن ولسوال مرحوم ولسوال صاحب یا شهید ولسوال صاحب وې ته خو نه مرحوم سوې نه زخمی سوې نه شهید سوې لاړې وتښتېدلې چې وتښتېدلې خو ته غلامي دې ثابته سوله که تا جګړه کړی وای که تا طالب نه وای پرېښی د طالب په څنګ کې درېدلی نن به زه هم تا سره ومه ما به طالب ته ویلي چې امریکا نسته ودرېږه ما به طالب ته ویلي ودرېږه ولسوال صاحب ته خو صبر وکړه که نه ودرېږه صبر وکړه طالب خو ما ته ویلې افغانستان اشغال د امریکایان دي جهاد در باندې فرض ده دغسې به یې کوې لکه سړی چې مونځ کوي ودرېږه چې زه خوله فورجي سوله لږ صبر وکړه دقسې به جهاد ورسره کوې لکه سرو روسانو سره م څه کوه د تا په مقابل کې ما ته انګېزه راکوله د قرآن آیتونه او حدیثونه یې راته ویلې د اسلام دین مجبوره کولم زه د امریکایانو په خلاف باید جنګېږم ما به چې ملا صاحب ته ویلې چې ملا صاحب امریکایانو سره د ما خپل افغانان دي وایي دام راچپه کوه دا تا افغانان څه ورسره کوي نو ما په تام شروع وکړله د تا مې سټ او بیخه وویسته د ما دې مې ویسته صحیح سو امریکان چې لاړه چې تا جګړه کولی ما به ورته ویلې چې ملا صاحب اوس خو امریکان لاړه اوس خو زه د افغانانو سره جګړه نه کوم جهاد نه ده نو ما به بغاوت کړی د تا څنګ کې به درېدلی نو ته خو مخکې له دې چې امریکان لاړ چې تړتک دی به وروره سلنګسر نه دی داسې اور بادېده لاړې وتښتېدلې نو ښه زه اوس څه وکړمه ښه اوس هم ته راسه ولسوال صاحب ته ولسوال زه د عسکر هماغه د سروبي ولسوالۍ کې وروره بیرته به په طالبانو شروع وکړو نو زه څه وکړمه ته ما پې تختکۍ او خپله په دوبۍ کې ناست په جرمني کې ناست ما په طالبانو دیکه کوې ما پې وژنې خو ته راسه که نه ګوره د تا له خبرو دا څرګندېږي د طالب جګړه ناروا وه او یوازې د افغان وژنې لپاره وه او یوازې تاسو استفاده کړې یاست هغه بیا د تا کار د مفتي اصغره چې ته روا ورته وایې که ناروا خو ما ته د اشغال په خلاف د جهاد انګېزه راکړې ده ودرېږه لږ صبر وکړه چې په امریکا هم یو هیواد اشغال وکړي د امریکا خلک مسلمانان نه دي اما جګړه ورسره کوي روسان
په اوکراین راغله د اوکراین خلک جنگ ورسره کوي مسلمانان نه دي زما په هیواد امریکایان راغلي او دا نور قصې او حکومت او انتخابات د اشغال تر چتر لاندې سوي دي په یولس اسلامي هیوادو کې امریکایان خپل نظامي اډې لري هغه ټول اسلام پرېښودل په افغانستان کې چې امریکایان راغلي وو آیا د ما په مسجد کې کار دغه یولسو په درګه په دې یولسو نه په دا ټوله اسلامي نړۍ کې د امریکایان یا اډې ولري یا نه لري دا په جنگ په بمبار راغلي دي کدا د یو تړون له مخې راغلي دي ګوره غوږ راته ونیسېږه مبین خانه بحث به سره کوو په صحیح معنی یو بل ته بقینات ورکوو ما تقینات بحث به سره کوو نو ته اوس هغه اسلامي ملکونه له افغانستان سره دلته خو د بي پنجاودو په زور راغی دلته خو اشارو په ناټو راغله امریکایانو په افغانستان کې په مسجد باندې بمبار نه ده کړی مګر طالب په افغانستان کې د مسجد په منځ کې چاودنې کړې دي امریکایانو په قرآن باندې تجاوز نه ده کړی طالب قرآن په په دې تا سره خبره نه کوم زه په دې تا سره خبره نه کوم چې طالب په جمعات بمبار چاودنه کړې که نه ده کړې زه د امریکا پر اتاک در سره خبره کوم زه د امریکا روایت درته ثابتوم زه د امریکا روایت درته ثابتوم روایت له کوم کتاب ثابتوي چې امریکا د امریکایان له ما سره د یو پروتوکول په خاطر د یو پروتوکول له مخې راغلي وو افغانستان چیرته د پروتوکول سره وکړي په کوم کې شروع کړي دی وا تواب عبد الله صاحب کوم کې د پروتوکول کوم چې د پروتوکول کول سوال عبد الله صاحب نو دا قرار صاحب سره خبره وکړه قرار صاحب جواب درکې یو درې کا راسه چې زه خو یاره تا په قرار کم تا چیرته پروتوکول کول امریکانو سره په 2001 کې راغله هغه د جنگ ولسوال دغه دومره وزلی یاستې دغه هغه رقم کار در سره کوي د خبرو وال زه یم ولسواله ناستې تا نه مخکې ملګري ناستې تاسې صبر وکړئ ولسواله ملګرو خو هغه د یو نفر مور پرېښی د ورور په ټولو یو کس را ایسار کړی ده دا کومه خبره چې تواب صاحب که تاسو نه هیله کوم چې دا لایف مو کنټرول کوي بل شات مداخله مه کوئ چې زه د خپل ولسوال صاحب تا چا سره پروتوکول کوي دغه قرار صاحب ناسته د قرار صاحب ته به د خبرو نوبت ورکو زه تا د هرې خبرې جواب درکوم مبین خانه ته خبره وکړه دلته زه د خپل قراره په تانګ یم ته وروره ولسوال صاحب تا چا سره تړون کړی توهین به نه کوې ګوره امریکایان تا راوښتي دي امریکایان تا راوښتي دي امریکایان په دې شعار باندې راغلي وو چې په افغانستان کې تروریستي اډې ځای پر ځای سوي دي افغانستان په ترهګریز مرکز بدل سوی دی د تا د وژلو لپاره راغلی خو مګر ته نه یې وژلی تا هم افغانان وژلي دي امریکایان هم افغانان وژلي دي ترمنځ بیرته ته راوستی یې تا ته یې لوبه تسلیم کړې ده ته په زور باندې نه یې راغلی ته د معامله له مخه راغلی یې نن چې 2 میلیونه ډالر د میاشتې درکوي ګوره ته نظامي ولسوال صاحب داسې ورته ووایه ورته ته د خپل حقانیت په خپلو دلایلو ثابت کړي ما په کمزورتیا او ستا حقانیت نه ثابتېږي زه چې وتښتېدم دا معنا نه لري چې ته د پنجاب دته اوسه ګوره دې سپي ته اوسه ګوره تواب صاحب تاسو دا قرار صاحب ته ولې زه وخت ورکړئ سپایله کوي لري No, that's whatever you see. بخښنه غواړم تاسې بخښنه غواړې تر اوسه چېرته وې چې یو سپی دې ورخوڅه کړی ده ولسوال پیداړي اوس یې راغلې چې موږ یوه خبره وکړله بیا یو دقیقه دوستان ما اواز د دغه کم کړی و د اواز مې د موبایل کم کړی و دلته دغه وګورئ ما سره دلته کس ناست دی دا څه شو دلته مصروف یم تاسو خو غټ غټ سړي یاستئ ګیرې مو پر مخ دي بې ګیرې مه استئ بازار تیزي پې کوي او هغه مدارج راپورته کړی ده لګیم یاره داسې خو نه کېږي که نه چې بس لږ دومره خو تاسې هم حیا کوئ دوستان دومره تاسې خو هم داسې مه کوئ که نه چې بس ته ماشومانو غوندې کینډګارډن کلاس مې خلاص کړی دی چې زه باید دلته ناست یم او زه باید تاسې چې دی متوجه کړم چې دا وکړم تواب وروره دا سړی د کنټرول کا کنې قسم مې د په خدای هغه القاب ورته وکارم چې تاریخ یاد ساتي زه دلته ولسوال سره غږېږم دی چیشته مداخله کوي دا موډریټرانو کې چې دی کم یو دی دا ټول دا زه دننه پسې زه هېڅ یو موډریټر ته هم ضرورت نه لرم ښه څوک چې یاستئ اس به مې خدای نه اوس ورته بې ځایه الفاظ وتلي لږ سړیتوب زده کړئ عبدالله صاحب د موډریټران چې دی چا مایکونه بندوي څوک ښکته کوي زه نه پوهېږم چې دا دي څوک
کواب صاحب موږ د تا لایب ته راځو یو دقیقه حوصله وکړئ ګورئ دلته دا کس زما ګوره ډالر کواب صاحب کېږي کله چې ته لایب کله دا ډول دروند لایب جوړوي او سیاسي لایب جوړوي بیا هیله کوم مودراتران مقرروه دغه لایب خپل کنټرول هر یو جمهوریتي باندې اعتماد وکړم هغه طالب ښکته کوي په طالب باندې اعتماد وکړم هغه جمهوریت ښکته کوي دا نو انسانیت شو دا نو شرافت شو خو ما ورکوه ګوره چاته دغه مه ورکوه موږ هم والله بالله که دومره فالتو خلک یو لا دومره بېکاره خلک یو په خپل لایفونو کې سرناسي خسره جوړي دا قرار صاحب موږ کته کولو نور هم کته تواب صاحب محترم زه نور خبرې نه لرم زه چې خبرې کوم له ولسوال سره کوم دا بل کوټه راسي دی ولسوال ته خبرې کوي ولسوالي کړې ده یو حقیقت چې دی راسره دغه زه چې کله د هغه نوبت راغی ګوره زه دلته تا ته ناست وم عبدالله ورور نوبت ته خپل ودرې مهرباني قرار چې کاره ده چې راځي د ما په خبرو کې مداخله کوي د ما او د ولسوال په خبرو کې چې کاره ده ولې ته بیا ځان مصرف کړې اول خو د تا مسؤلیت ده ګوره زم د تا په دغه هغه کې موډیټور یم نه یم زه چې موډیټور سم هم ولاکه څوک کاته کم په والله کې کاته کم نه ولا که د چا مایک بند کم خو دلته نه یم بل ټیک ټاک ګوره دا ښه کار ونه لږ صبر وکړه ولسوال صاحب دا ډېر غلط کار ولسوال صاحب لږ صبر وکړه لږ صبر خو وکړه ولسوال صاحب زه تا سره بحث کوم صحیح ده تا سره غږېږم هغه راجګېږي وایي ولسوال غریب یې راګیر کړی ده او مداري او دا او هغه ولې ته په خبرو نه پوهېږې دای چې بیا راجیک سي ګوره بیا زه مجبوره چې هغه ادبي القاب ورته وکاروم چې کوم د سره په اندړو کې په غزني کې سوي دي نو دې ته باید سړی څوک مجبوره نه کړي زه دلته خبرې کوم ولسوال صاحب تا سره کوم چې د تا سره مې بحث لاړ شو چې هر چا بیا خبرې کولې ورسره کوم ما باندې پوښتنه وکوه جمهوریت اشغال و او د اشغال ما نه ده کړې ما زه لا خپلې پوښتنې تېر یم بس خلاص هېڅ ضرورت نشته هېڅ اشغال نه و بس زه دې نه پرېږدم تېر د اشغال زه د وژنه یم ته افغانستان تباه کړی د ټول تباه کړی ته چې هلته دا بل لوچک د چې ناست و دا بل کوني چې ناست و تا به نه ویلې چې د ما په جای د سره خبرې وکړه تا اصلا حیثیت نه لرې تا په خپل حیثیت په لونګي هغه غوږ ونیسېږه غلسه ته مرتد مال ته به نه رې ته دومره بې غیرت هغه چې راغی تا د خپلو خبرو وخت هغه ته ورکړه ته سړی ته انسان یې هغه په علمي کچه باندې تر ما لوړ ده په عمر هم ته مشر یې یو نرتوب به دې هم کله کړی یو 15 طالبان به دې وژلي بې غیرته ته خپلې خبرې هغه ته ورپرېږدې لا دې ماته سه 15 نه دي ډېر دي خو زر به دې وژلي نو ته څنګه راسي هغه راسي او صاحب بس ته د سره وغږېږه ولې ته تاندر وهلی ته ګونګی یې ته نشه یې تره دې وهلی ګوره مبین خانه که په قرار صاحب باندې بحث کوې زه ښکته کېږم د ما تا خپل بحث ته یو شل وارې کاته سه زه دې ولا کله افلاطون نه وډار شم هغه لاس دې راوله دلته یې کېنو په دغه بروډ کې مایک مه بندوئ ولا ومزغلومه خو ته راسره مغار که خو د جګړې په ډګر کې هم سره معلوم وي افغانستان 302 ولسوالان دې مات کړه راسه نن ما ملامت کړه نن ما سره منطقي ځواب ووایه فکر وکړه ستا د افغانستان 302 ولسوالان مات کړي دي ماته د 300 نه زه چې غواړم چې ولسمال مات کما له دې بیخې پرې کوم ایسته اچوم ولسوال چې شته وایي ګوره په دغه ما د پوښتنې ځواب نه ده سوی ښه هلکه ولسواله ګوره تا ته زه یو خبره وکړم ښه دلته موږ هسې نه یو ناستو دلته ګوره خپله چې د بحث نه یې ګوره جنرال موبین او د هغه د قرار صاحب ترمنځ هماغه د ستا د لاسه دا مشکل جوړ شو نه په خبرو باندې پوهېږي نه په اصولو باندې پوهېږي کله یې چې طالبان ختمومه کله یې چې وژنم کله یې چې پلانکی هلکه چې نظامي کس یې نو ستا بیا سیاست سره څه ته څوک چې ته څه کاروې افغانستان تا په ټیکه اخیستی دی ستا د پلار یا ستا د نیکه په قواله رسېدلی دی چې ته راځې د نورو حق هم تا دلته برمته کړی دی بل ته واک نه ورکړي بل ته وخت نه ورکړي چټیات ته شروع کړي دي ټولې کنځلې دي او تی کنځلې دي او تی
بیا به د قرار صاحب ته ویلي وای چې قرار صاحب ته کښېنه زه ورسره بحث کوم ولې ورسره قرار صاحب نوم درته مه یادوئ قرار صاحب ولې ورسره په جنجال باندې کښېنه غلی شه هغوی اشتباه وکړه شخصیت دی قرار زما ملګری دی زما انډیوال دی لکه څنګه چې ته یې په جنجال ورسره اچي ته یې په جنجال ورسره اچي منافق انسان په جنجال یې ورسره اچي قرار صاحب هلته نه یو چا سره د بحث دی قرار یې کښېنه وره دا ستا د سویانه پورته خبرې دي دا ستا د علم خبرې نه دي دا خیر خوا یو ادرس ده قرار صاحب یو فکر ده هغه باید هلته نه زه درته یم قرار صاحب یو فکر دی یو سوچ دی یو اخلاق دی یو ادب دی ستا غونده کې بېادبه انسان نه دی خو تا په جنګ واچوی اوس زه تا ته څه ووایم ته څومره بېادبه انسان یې او ته څومره بېادبه شته یې چې بېادبه نه وای تا په خپل جهت ونیوی دا ګوره دا ښه خبره نه ده ګوره په باس کې ناست دومره خلک یو زر شپږ سوه کسان ته غوږ نیسي د نورو حق ته نیولی دی دلته په ټیکه د بروټ په ټیکه اخیستی که تا خبرو ته خلک ناس وایي که تا خبرو ته فهیمه خلک ناس اوس که ډاکټر صاحب هغه تشاورتي هغه درته ولسوال صاحب درته د ته چې ولسوالې وزه مړه دوزنه ولسوال صاحب یو خبره ته غوږ شئ ډاکټر صاحب بخښنه غواړم دغه کس ګوره ما پسې یو کس راپورته کړی ما ته یې ناموسي کنځلې کړي دي او دی ورته ناست دی زه بیا هم ورته ناموسي کنځلې نه کومه زه یې مور خپله مور ګڼم خور یې خپله خور ګڼم دا دومره سپک انسان دی دا دومره بې عزت انسان دی چې د ده په پروټ کې ما ته یې ښځه یاده کړې ما ته یې مور یاده کړې ما ته یې خور یاده کړې ده بیا رزیله زه تعلیم یم راشه زه تعلیم یم راشه په جرمني کې تعلیم یم راشه د غیر ملان ته راځه لاست اخلاق ګوره دا بحثونو کې دغسې الفاظ مه استفاده کوئ ګوره موږ تاسو ټول غټ غټ خلک یو ډېره افغانستان ستا د پلار وطن دی ستا د نیکه دوزمار بچیه ستا هغه په اروپا کې چې هغه د ټولو نه غټ بدماش دی زه طالب یم ورته را دې شي ځه دی خو د راشه ماته نږدې چې پړک یې درته ښکومه که نه نه یو ورځ یو تواب صاحب یو ورځ یې هغه د اندړ بابا په نوم باندې یو کنځلمار یو بېادبه یو سپک انسان دی هغه یې راپسې پورته کړه ښځه یې راته یاده کړه مور یې راته یاده کړه دومره کنځلې وکړې قسم په خدای او خدای دې ستاسې کور د غنمو ډک بخښنه غواړم دا سپی ورته ناست و او هغه کنځلې کولې دا اوس تاسې څه حال رامنځته کړی دی بیا یې راپسې مشال پورته کړ دی ورته ناست و مشال ناموسي کنځلې کولې دا دومره پرېوته انسان دی نورو ته بیا دی ادب وښیي خپل مشال د لاس کې ورکړه نه تواب صاحب افغانستان د ټولو وطن دی ته راځي طالب ختموم او پلانکی کړم بستر د خبرې په چلم بیا نه پوهېږي ستا سر ته ګوره غله قسم په خدای هغه د مولانا صاحب رحمت الله اندړ خاطر دی کوم ځای ته کې کله چې کس ښکته شو قسم ښکته کړ چې هر چا ښکته کړ یا خپله لاړلو چې لاړلو بیا ورپسې خبرې مه کوئ خبره خلاصه شوله نه دی په کار چې بیا ورپسې خبرې وکړئ موږ تاسو کارتونه موجود دي ګوره که مخالفتونه تر ځان دې راپورته کړه چې ډېرې غرت یې کولې د نورو په خبرو کې مداخلات کوه راپورته یې کوه یو لاسه کارته مخالفتونه ورکړئ دښمنۍ تر کچې هم یې ګوره د بحث اداب باید مراعات کړو غټ غټ خلک یو باید دا کنځاوې دا خبرې ونه کړو که موږ باندې نصیحت تاثیر کوي پرېږده ډاکټر صاحب ته غوږ ونیسه راپورته کابل بیبړه دی د سیاسي چارو کارپو دی ستړي ډېر احترام هم ورته لري راپورته یې کولې خبرو کې مداخله کول اوس یې راجي کړي سلامونه خدای دې تواب خان تا ته مشره او ستر جنرال موبیل صاحب ما سره د لایف هم نه ما سره د خپل غم د زړه ډیل د لاسه نه ورکوم لږ خدای ته وګورئ چې دا ولې مې روزي کې لګاته وایي لږ حوصله وکړئ تاسو خپلو کې سرار څه کوئ مه کوئ دا کار چې شي روزي کې لګا جنرال صاحب سلامونه تواب ته زه بلک جنرال صاحب سره وغږېږم یو سلام کلام به ورسره وکړم زما خوښېږي او نور سیاست میاست کې زه کار نه لرم نه پوهېږم جنرال صاحب څنګه یې ولې ته ډاکټر جنرال صاحب څنګه یې صحتمند صحت پوښتنه خو ډاکټر کوي زم ډاکټر یم لږ جنرال صاحب خو داسې دغه نه یم چې مثال وظیفه یا خی آباد خو پوهېږو ښه لږ څه نه څه خلک د احساساتي کوي جنرال صاحب داسې دی چې سپین ږیری خلک د احساساتي کوي بس خپل لایف پلار یې تللی ونه یم مازغه دې خراب دي سپین ږیری یم جنرال صاحب ته چې ما ته هر څه وایې په قرآن زما خوښېږي زما زه د مینهوال یم پوه شئ او نور په سیاست میاست زه کار سپین ږیری نه ده
پلار مې سپېږیری دی جنرال صاحب خوشحاله شم د تراغ مالزه ورځ تواب نه دی ولا ارمان جان دی او ما چې لږ ورسره وغږېږه او نور چې دی خلک هغه بل د خیرخوا ده که څوک دی که څه بلا و خیر باید به هغه هم لږ احترام وکړي مشر دی پوه شوې وصل د عمره خو د سلو سره احترام یې کوو خو دلته راسي چټي چټي بیا نه داسې یو سوال باید وکړي منطقي سوالونه وکړي چې یو بل نه دی لږ پیدا مونږ ملته ناستو ډېر خلک ناست دي یو شی زده کړو ته نو ځکه مونږ کشران یو تاسو وایي مشران ته زموږ سترګې دي پوه شه مشران هم داسې نام خدا دي یا د مشرانو ویلې مه کوه لکه هغه ته وایم جنرال صاحب تا ته نه وایم پوه شې زه پوهېږم والله تا حوصله غټه ده پرندې ستا حوصلې ته یو سړی تاسو وارې ورته ویلی چې مثال که نه سوالونه دې ورته رد کړه بیا هم در سره هغه کار لرو خو بیا هم سړی وایي چې په تنګ شي په جنګ شي جنګ شي بیا ما ته وایي د جهاد اعلان وکړه خپله وتښته دا نو اوس مړه خپله ټیکې ته ورته مونځ تېر کړه مونځ تېر کړه مونځ به دې پې تېر کړی او بیا د جهاد داسې دی ښه اسلام چې دی پاک دین دی څوک عبدالله مې نه پرېږدي ورته خیر گزاره کو البته خاطر بیا خدا نه خسته مریض شي یا دغه شي جنرال صاحب پوه شي احساسات کېږي ډېر ما زمونږ پلار هم بوډا ده او تم بوډا یې مشره وایي جستر صاحب جنرال مبینه ډېر وړاندې رحمت وروره پرېږدي نه نو له ولا زما خوښېږي په جانه داسې دی جنرال صاحب دا سړی ګوره سړی ته درېیمه ښځه کې دا دې سړی نه ولا خدای زه دې زما خوښېږي قسم په الله زه خپله پوهېږم موږ مسافر یو زه خپله په ژوند کې سیاست کې کار نه لرم که نه پوهېږو خو وایو نه په دې خاطر مالزه وطن دی او مشران لرو او مسافر چې شوي موږ به څه وکړو پوه شي دغلته پراته یو ولا که خپل غم وړی شو نو سیاست باندې مسله وغږېږو چې شی به وکړو نواب صاحب بلو چا ټویټ کړی و ښایي چې جنرال مبین څلورم واده دی چې خلک یې راغوښتي دي نه دا چې دی جنرال صاحب بوډا دی دې ته بس څلورم واده په درد نوښه شوي کي بوډا به دې پلار یي بوډا به دې نیکه یي جنرال صاحب فرانسې ته نه راځي نه خالي حق صاحب رحمت وروره دته د ویښتانو رنګ ورته تواب صاحب لګي نه مړه جی جنرال صاحب زه درته د دې ځای نه ولېږم رنګ منګ واسمت دا څه ورته وایي پښتو کې زه فرانسوي باندې بیا پوهېږم ولا ډېر وخت نه کېږي مسافر یم ما پوه شي بیخي پښتو مې هم غلطه شوې جنرال صاحب در په دره یو خاورې په سر یو سرنوشت هم نه ده معلوم داسې خوښې ده ښه او وایه قصې کوه جنرال صاحب ولا لږ ګپ ولګوه خندا وکړه ایسته کوه پوه شي هر وخت سیاست هم په در نه خوري دا ورې که بوډا ویلې زه بیا تا سره ګورم بوډا مې پلار هم دی ځکه زه تا ته اوس احترام لرم لکه د خپل پلار جنرال زمون ګران تاسو نه لاړلم خدای په امان تصور وکړه جنرال صاحب هغه دغه تواب صاحب قرار صاحب را پوښتنه جنرال صاحب په کول خو د احمد شاه مسعود د زوی نه وی اخیسته صاحب دا ګوره قرار ډېرې غلطي خبرې وکړې ګوره دا خبرې نه کوي بل خبر کما دا د چانه مې اخیسته نه د خو زه چې چېرته اوسېږم 3 بجې په کولونه والا ما ټول کړل 3 بجې سم ده ما د معلوم شو ځکه هماغسې په کول سره یې چېرته راولېږه جنرال صاحب یو بجې ولا درلېږم یا 3 بجې په کولونه و نو کله زه خو وایم چې په کول باندې بیخي بندي تواب زما د یو غریبانو په کول دی دوه دي یو سپین دی یو دا دی جنرال صاحب یو د هغه بند کړي د پتلونونه د نظامی پتلونونه د ماشومان اچولي وي دا بند کوي په افغانستان کې دا وړه وړه ماشومان د کوم خلکو نه چې پاتې دي ټول دی اچولي دا بند کوي دا پتلونونه دغه شیان په دې سره بنظمي راځي ولې فرمان صادر کړی دی خاص سپینې جامې به یا به لونګۍ او یا به خولې په سره نه خو دې خلکو ته زور ورکوي وایي ماشومان یې اچوي دغه شیان اوس زموږ شیان ماشومانو ته ورکړي او د په کول لرې که چې د نغرو ټاس کې لاړ نه سي جنرال صاحب زه درته سپری لېږم یو ګفټ درته لېږم ښه سپری ښه قیمتي په کول زموږ د مشرقیوالو دی رای دې کور ته ولېږه تواب صاحب جنرال صاحب څه شی دې خوښېږي ما ته ووایه قسم په الله درته ګفټ لېږم چې ستا هر شی خوښېږي هېڅ شی مې نه خوښېږي ما هېڅ شی نه خوښېږي یو ښه سپری درته لېږم جنرال صاحب ښه قیمتي سپری پوه شي چې په افغانستان کې نه دی دلته زیاتره خلک
زما خپله د سپریګانو دکان ده ورور. جنرال صاحب هغه د فرانسې او دغه ډیر فرق کوي. ښه زه ته والله زه درته وایم کنه چې سیاستمداران وهي زه درته ودانه لګم دوه راته ونه که خوشحاله رانه نه ووایه. موبین صاحب هغه وردي کله کله چاوا د هغه نه د چا اخیستې وه دوستم نه د چا اخیستې وه کله کله لایف کې نه ښایسته تواب صاحب دغه لف افغانستان نه پورته کړه زه یې لیونی کړم وروره زه موډیټور نه یم وملګرو تاسو ولې زما مارشال فهیم موډیټور یم مارشال جنرال مبین صاحب داسې وایه مارشال فهیم لرې کوي نو نه ځوان جنرال مبین صاحب وایي مشال پرېږدی اوس ځوان به وایي ځوان دی نه ولا زمونږ مشران دي افغانستان دی پوه شې د ټولو کور دی په درد نه خوري. بس غلی شه ځه ټیکانه غلی امان جنرال صاحب تاسو د غني خان بابا یو شعر ویم یو ډالۍ کوم یو شعر درته ارشاد مهرباني وروره. غني خان بابا وایي چې دا مونږ ولې پیدا شو تقاضا د ژوند سو زه یو داسې جواب غواړم چې ضمیر مې مطمئن کمر سګوتی بوتی وایي سو دروغ او سر اشتیا دي یو ملابس دومره وایي عبادت د ژوند مقصد دی که سجده د ژوند مقصد نو لعنت په داسې ژوند شو وایي سجده نه شو موزري شو یاره دا خو بازاري شو چې څوک ښه کړي هغه ښه دي ما ویل چې څوک ښه کړي هغه ښه دي چې څوک بد کړي هغه بد دي ما ویل ښه دي زمانه ما زما بېله عقیده ده وایي یا دا خلک لیوني دي یا زما ضمیر کافر دی وایي زه خو داسې سجده غواړم چې مقصد یې محبت وي. ډېر ښه رحمت وروره بس هغه هم لاړه شعر سره